د حاتف صاحب پر لیکنو یوه لنډه تبصره. لیکوال ښاغلی عبدالباري جهاني. ګران مطیع الله روهیال د کندهار د یو مشهور او سپېڅلي شخصیت عبدالغفور خروټي زوی حاجي ظاهر جان ته د مرحوم عبدالرحیم حاتف د قیمتي لیکنو یوه ټولګه د تبصرې لپاره رالیږلې وه. لیکونه دونه خوندور ول چې زه ګمان کوم تر بل هر کتاب او متن به مې په لږ وخت کې لوستي وي. که څه هم چې لیکونه په خپله مشق دي او خپله معرفي په خپله کوي، خو ما دا لنډه تبصره ځکه پر ولیکله چې خپل نوم یې د سلګونو ستایونکو په قطار کې شامل کړم. که رښتیا ووایم، په ژوند کې مې د چا په باب دومره جامع او هر اړخیز خاطرات چې هم یې په عمومي صورت د ټول کندهار چاپیریال او د خلکو ذهنیت معرفي کړی، هم یې په خپله کندهار او د هغه وخت علمي او سیاسي اشخاص په ډیر لنډ او جامع شکل معرفي کړي، او هم یې په عمومي صورت د پښتنو عام ذهنیت معرفي کړی وي، نه ولوستې. ما له حاتف صاحب سره چې په کندهار کې د عمر تر پایه پورې په معاون صاحب مشهور و، د خپلې لومړۍ ځوانۍ څخه پیژندل. په میرویس رستوران کې مې د ګردابونو په وخت کې د هغه له علمي مجلسونو څخه ګټه اخیستې ده، او هر کله چې به یې خبرې کولې زما به کست پکې دی، او اوس مې هم کست پکېږي. خو د دې لیکونو له لوستلو سره مې هغه ته درناوی څو چنده سو. آیا دا رښتیا هم هغه کندهار دی چې یو وخت یې نه ډیر پخوا د مرحوم عبدالرحیم حاتف په څیر خلک درلودل؟ په دې ښار کې یو وخت حاجي عبدالغفور خروټي ژوند کړی دی. دا ښار یو وخت البته نه ډیر پخوا د کتابخانو، پوهانو، شاعرانو او لوی متفکرینو مرکز و، او نن یې تر ډیرې لنډې وقفې وروسته قدرت او حتی سرنوشت د داسې جاهلانو په لاس کې دی چې خپل نوم نسي لیکلی. د معاون صاحب دغه لیکونه چې د خپل یوه متوفي آشنای حاجي عبدالغفور خروټي زوی حاجي ظاهر ته یې لیږلي، او په حقیقت کې د حاجي ظاهر د پوښتنو جوابونه دي، د کندهار یوه عمومي، رنګینه او هر اړخیزه تابلو وړاندې کوي. په دې تابلو کې د زاړه کندهار 6 دروازې او د ښار عمومي نقشه وړاندې سوې، او موږ ته په خورا مهارت، پرته له دې چې خپل نظر دې په مستقیمه توګه وړاندې کړي، راښیي چې که په ښار کې د معاون صاحب په څیر پر علم او ادب مینو ځوانانو او مشرانو ژوند کاوه، نو ترڅنګ یې سرور کاکو هم د ښار د عوامو د ساده ذهنیت نمایندګي کوي، او د سپوږمۍ لویوالي د برقي بادپکې، او په نهایت کې نو د معاون صاحب د تجارت خانې له دربند سره مقایسه کوي، او هغې ته د انسان خطل له منطق او امکان څخه لیرې بولي. د کندهار د منورینو په مقابل کې د غلام دستګیر اخندزاده په څیر سرټمبه ملایان هم سته چې دا نه مني چې ګوندې باران له وریځو څخه اوري، او د خپلې سرټمبګۍ او جهالت اثبات په دې خبره سره کوي چې که چیرې په ښار کې په شرپ باران اوري او یو څوک په خپله دی په الوتکه کې هوا ته پورته کړي او په سترګو وویني چې پورته غوړ او ژړ لمر ځلیږي، هم به یې ونه مني چې باران له وریځو څخه اوري، بلکې دی به بیا هم وایي چې باران له اسمانه اوري. دا لیکونه یوازې په کندهار او د پښتنو په کوم ټاټوبي پورې منحصر پاتې سوي نه دي، بلکې کله چې یې سړی لولي نو کټ مټ هغه لیکونه ورپه زړه کیږي چې د هند لومړني صدر اعظم او رهبر جواهر لال نهرو له بندیخانې څخه خپلې لور اندرا ګاندي ته لیکلي، او هغې هم په بشپړه امانتداري ساتلي ول. په هغو لیکونو کې چې وروسته د نامهای پدر بدخترش او لوی او اساسي برخه یې د نگاه به تاریخ جهان په شکل په 3 ټکو کې چاپ سول، جواهر لال نهرو خپل لور ته پرته له دې چې هغه سوال ورڅخه کړی وي، د تقریبا ټولو تاریخي او علمي موضوعاتو په باره کې غږېدلی دی. البته د حاتف صاحب په لیکونو کې سوالونه حاجي ظاهر جان طرح کړي، او معاون صاحب په بشپړه حوصله
او پراخو معلوماتو جوابونه ورکړي دي. په دې کې د هند په څیر یو پراخ هیواد له لنډې معرفۍ څخه نیولې تر اخوان المسلمین، سید جمال الدین افغاني، مصطفی کمال اتاتورک، عمومي اخلاقي او انساني اساساتو پورې هر څه راغلي دي او هره برخه په لوستلو او زده کولو ارزي. په دې سلسله کې د دین او سیاست د بیلوالي د ضرورت په باب دونه پراخ او علمي بحث کړی دی چې نه یوازې د مرحوم حاتف علمیت او تبحر په تیره بیا په عربي ژبه او قرآن شریف کې ورڅخه څرګندیږي، بلکې هم د ځوانانو سوالونو ته جامع او هر اړخیزه جوابونه وایي او هم سړي ته نوي سوالونه او هم د حل لارې په ګوته کوي. ترڅو چې چا د حاتف صاحب دغه عالمانه لیکونه لوستي نه وي، نو د قرآن شریف په متن کې د هغه په دغه اندازه ورود او اطلاع نه پوهیږي، او چې دا برخه یې ولولي نو په رښتیا به هم ګوته په غاښ ورته نیسي. یو ځل بیا به هرومرو دا سوال ورته پیدا کیږي چې په کندهار کې په دونه نږدې وخت کې داسې انسان په رښتیا ژوند کړی دی. مرحوم حاتف صاحب چې سبا یا بل ورځ به زموږ پسې لار وي، دا لیکونه په پردیسي کې لیکلي دي. سړی نه پوهیږي چې هغه څونه قوي حافظه درلوده او څونه زیاتو موضوعاتو ته په نسبتا مفصل شکل اشاره کړې ده. ضمناً یې دا لیکونه په نسبتا پرمختللي سن کې لیکلي دي او په دغه عمر کې نو نه حافظه دونه مرسته کوي او نه سړی د موضوعاتو تسلسل ساتلی سي، خو هغه دا دواړه کار کړي دي. زه ځکه د دې لیکونو په باره کې ډیر څه نه لیکم چې هر علاقمند لوستونکی باید لیکونه کټ مټ او جنسن ولولي، البته نه یو ځل بلکې څو ځله، ځکه چې دا لیکونه یوازې د تاریخي او علمي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ضروري نه، بلکې د لیکونو او خاطراتو د لیکلو لپاره په څو ځله لوستلو ارزي. زما پیشنهاد خو دا دی چې دا لیکونه باید د ادبیاتو په پوهنځي کې د پښتو کلاسیکو متونو د ممد یا مرستندوی کتاب په شکل شاګردانو ته تدریس سي او حتی هغوی یې په لوستلو مجبور کړل سي. زه یقین لرم چې د مرحوم حاتف صاحب دا لیکونه به ډیر ژر د پښتو د کلاسیکو متونو په کتار کې ودرېږي. دا خبره به ډیره ګرانه وي چې که ووایم چې د کندهار په ټول ادبي او علمي تاریخ کې مې په دغه کچه شاهکار نه ولوستی، خو دا خبره په یقین سره کولی سم چې دا کتاب په خپل جنس کې لاساني دی. زه له ګران مطیع الله روهیال څخه مننه کوم چې ماته یې د دې کتاب متن راواستاوه او تر چاپېدلو مخکې یې په خبر کړم. د دې لاساني کتاب د چاپېدلو او خپرېدلو په افتخار کې د حاجي ظاهر جان ونډه د خاصو یادولو وړ بولم. که ده له مرحوم حاتف څخه دا پوښتنې کړي نه وای، ښایي هغه مرحوم دا قیمتي مرغلرې چې د بیې ټاکل یې ممکن نه دي له ځان سره خپل ابدي کور ته وړي وای. د عبدالرحیم حاتف لیکونه پر کتاب د ښاغلي استاد محمد معصوم هوتک لنډه لیکنه. د لیکونو دا مجموعه چې اوس ستاسې مخې ته پراته ده د ارواښاد عبدالرحیم حاتف هغه لیکونه دي چې ښاغلي حاجي عبدالظاهر جان څرک ته یې په بېلابېلو وختو کې ورلیږلي او د نورو شخصي او تجارتي موضوعګانو پر څنګ یې د ده ځینو پوښتنو ته مفصل جوابونه هم ورکړي دي. په دې جوابو کې ځینې برخې ادبي او تاریخي مسایل دي، ځینې علمي او دینی موضوعات دي او ځینې د کندهار له محیط او تاریخ سره تړلې خبرې دي. د دغو جوابو په ترڅ کې د هیواد د سیاسي حالاتو پر نن او پرون هم ښې اوږدې تبصرې سوي دي. حاتف مرحوم د لیکنې خاص سبک درلود او د استدلال پیاوړې قوه یې هم ورسره مله وه. علمي تبحر او پراخه مطالعه یې هر هغه چاته ښه معلومه وه چې له ده سره به محشور او د ده له لیکنو سره به بلد وو. د ده خبرې، د ده لیکنې او له هغې جملې څخه د ده دا حاضر خطونه زموږ د هیواد او په تیره بیا د کندهار پر علمي او ادبي تاریخ باندې ښه رڼا اچوي.
ما یعنی هوتک چې د ادیب شیخ رساله کښله د دغو خطونو له محتویاتو مې هم استفاده کړې وه. په خطونو کې له راغلي تحلیل او محتوا سره ممکنه ده چې ځینې لوستونکي موافق نه وي او حتمي هم نه ده چې موافق دي وي، خو زما یقین دی چې لوستنه به یې زموږ د ادبي، علمي او سیاسي تاریخ مینوالو ته له ګټې خالي نه وي. ښاغلی عبدالظاهر جان څرک د ستاینې وړ دی چې اول خو یې د دغو لیکونو په ساتلو او وروسته بیا خپرولو کې خپله علمي سلیقه ښودلې ده، او بل یې د خپل مرحوم و مغفور پلار شیخ صاحب رحمت الله علیه له دوستانو او اشنایانو سره د اړیکو په ساتلو سره د یوه صالح خلف الصدق رول ادا کړی دی. د پوهې او ادب په کار کې تل مالی او ځاني مرستې کړي دي. لوی خدای دې پر ښو کارو باندې هر وخت توفیق ورکړي. زه ورته د دې لیکونو د خپرولو له حیثیته مبارکي وایم او له لوستونکو څخه هیله لرم چې دا لیکونه په غور ولولي او یقین مې دی چې بې توشې به ځینې پاته نه سي. محمد معصوم هوتک.